د علماره سټوډیو درنو لیدونکو مزدور دښمن د خپلو جنایتونو په دوام سره دا ځل د هلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ ملکي روغتون په نښه کړ. تېره شپه په همدې ملکي روغتون کې د نارینهو بستر ځای په نښه شو او دغه راز د مسجد ودانۍ په نښه شوه، د مسجد مخ ته یو موټر په نښه شو. دا یوازې له دې امله چې دا ملکي روغتون د اسلامي امارت د کنټرول لاندې سیمه کې په خورا جدي توګه خپل فعالیت ترسره کوي. دلته هیڅ نظامي ګشت و ګذار نشته. د روغتون په دروازه باندې پیردار ولاړ وي او له وسلې سره ننوتل منع دي. د برید له صحنې له یوه عیني شاهد سره خبرې کوو چې د برید په مهال دلته و چې څه ترسره شول. طایرې رالې پر هغه مخ وګرځېدلې، موږ دلته ناست وو. اول د وارې پر هغه ځای بمبار وکړي، دوهم ورسې رالې، اخر یې دا پیر وکړي پر موږ باندې. دا پیر باره پر ماجت و، پر دغه ومښتی. مشخصا په شفاخانه کې دننه کم کم ځایونه وویشتل؟ ماجت یې وویشتی، دغه د بستر وطاق یې وویشتی، نارینه پکښې وو، مریضان پکښې وو، وویشتی. ماښام داسې پېښه شوه چې ځکه زه د سره صلیب په موټروان یم، دلته مې موټر درولی و، ټکان شروع و، اخواته بمبار شروع و، رالم سړی د هندارې بې کښته کې خپل د موټر ده، نو چې هنداره یې ماتې نه شي، زه را روان یم چې دا ځای ته زه راورسېدم، طایرې ټک وکړې، دا ځای وویشتې. زه ننوتلم چې موږ ته کوچنیان و، ښځې وې، چیغې بغې ولې سره کوچنیان وتله، اوس د شفاخانې څخه وتل مال وځي، مه تاسې هم ولي. کوچنیان مې راوګرځول، دلې مې سره د ډاکټرانو ټول مې دلې ته وویل مال تاسې وځئ مه ولې مه. چې موږ دلې ولاړو، د بستر وطاق یې ویشت، یو مریض هم دلته ملکي مریض و، بستر و، ټکر یې کړی و، لاس یې خوږ و، هغه دلته بستر و، هغه وطاق یې ویشتی، هغه هم هلته پروت و. په دغه وخت کې طایرې 3-4 ټکه نور هم وکړه، هغه ځای هلته بسکلانو کوڅه وه، هغه یې وویشتله، دلته موټروانان بیده وو، د هغو بغل یې ورته ویشتی، بل موټر و هغه یې هم وویشتی. دننه هغه ځای هغه سیمه ګورو چې دښمن په نښه کړې ده او د مریضانو بستر ځای و. راځئ له موږ سره. نارینه بستر ځای. یوه ورځ وړاندې موږ دلته رالو، په دې سیمه کې مریضان په بستر کې پراته ولو او ځینې اپریشن ته انتظار و، ځینو عملیات ترسره شوي وو. نن چې دا دی رالو، دښمن له لوري په نښه شوی دی. په دې سیمه کې د سره صلیب د ادارې یو موټروان د بمبار په حال کې موجود و، هغه به نور معلومات راکړي. دا هلته مریض پروت و، دغه سیروم هم وربسته و، دلته مریض پروت و چې دغه ځای پرې ونړېدی، خوږ شو دا ځای څه، بیا مې واستوي لښکرګاه ته، دغه سیروم وربسته و دغه مریض ته، هغه مریض هم راویستي. د باندې مریضان پراته و، هغه ګاډیان یو شان چې موږ ورځغلو، همدا د کوچني ټکان هم هغه تایرو راباندې کوله، هغه مریضان په یو رقم راویستي. بل مریض دلته زنانه مریض و، اکسیجن وربسته و، چې موږ ورته کتل، هغه خلکو در لاسو نیولې و، کشولې و، ولټې وړې و، دوامه سه ایستلې و، پښې پسې سکېدلې. درنو لیدونکو، تاسو لیدلی شئ دا په بشپړه توګه یو ملکي روغتون دی، دلته ټولې ملکي چارې ترسره کیږي. تاسو په دې شعبو باندې ګرځوو، دا د ښځینه بیړنیو پیښو څانګه ده او همدا نارینه بستر دی، عملیات خانه ده چې په بیګني بمبار کې دروازې ته زیان رسېدلی دی. دغه راز د باندې مسجد تخریب شوی و، دلته هیڅ نظامي ګشت و ګذار نشته. مجاهدین دلته له ننوتلو څخه بند دي، په دروازه باندې پیردار ولاړ دی او هغه چا ته اجازه نه ورکوي چې له نظامي تجهیزاتو سره روغتون ته دننه شي. اوس هم دلته په دا ښځینه بستر ځای کې مریضان بستر دي او تداوی او علاج یې شروع دی، په داسې حال کې چې ماښام بمباري هم پرې شوې ده.